ځینې برخې په دغه ټولنیزو رسنیو خواله رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې له تاسو د ټاکنو په اړه باندې پوښتنه شوې ده. موږ هم تل دغه پوښتنې مطرح کړي دي او بیا هم له ټولو سره شاید دغه پوښتنه وي چې د ټاکنو په اړه باندې ستاسې موقف بیا هم څه دی؟ یعنې ستاسې ډله به داسې ذهنیت ته اماده شي چې د ټاکنو له لارې واک ته ورسیږي او د خلکو په رایو باندې راسي، یعنې د یو اصل په توګه د ستاسې ډله دغه برخه مني؟ ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکوله. دا پېښه پرون رامنځته شوله او په ډېر تاسو سره باید ووایو چې زموږ ژورنالیزم کې د مطبوعاتو کې داسې څوک شته چې هغه د ژورنالیزم د اصولو ته التزام نه لري، د بیان د ازادۍ اصولو ته التزام نه لري، سره د دې چې خپله د بیان د ازادۍ چغې وهي خو هغه ته التزام نه لري. هغه داسې جریان و چې هلته په هغه وخت کې په 4 بجو باندې زموږ د بل هغه سره مرکه وه په ژوندۍ بڼه باندې، نو هلته 2 دقیقې پاتې وې. هغه ته موږ هغه وکولو چې وخت کم دی او د دوی مرکه ثبت وه، نو متاسفانه دوی دغه ځینه هغه شی ثبت کړي وو، بیا دغه نه سیاسي استفاده وکوله او داسې یو شی نشر کړل. په هغه رابطه موږ پوره ځواب لرو. هغه دا چې دا ښه خبره شوه د ټاکنو لپاره ټاکنې نه پرېږدو. تاسو کومې ټاکنې کوئ؟ هغه ټاکنې چې تر اوسه پورې زموږ په هېواد کې تقریبا 15 کال راهیسې وشولې، 3 ځله ترسره شوې، 4 ځله ترسره شوې. نو د دغه هرې ټاکنو نتیجه څه شی وه؟ آیا هغه باندې ولس باور نور هم د لاسه ورنه کړ؟ آیا دغه ټاکنو سرنوشت د بهر نه ونه ټاکل شولو؟ آیا تر اوسه پورې دغه د ټاکنو نتیجه موږ تاسو په هېواد کې نه ګورو چې هلته په یو اداره کې 2 مشران دي؟ دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نشته. دغسې انتخابات تاسو کوئ، دا انتخابات ولس غواړي. آیا دا معقوله ده چې 15 میلیونه نفوس ویل کېږي تر څلوېښتو پورې نفوس میلیونه نفوس پورې په هغه کې د دوی په رسمي احصایو د مخې 800 زره یا تر 1 میلیون هم کم خلک ګډون وکړي، دا انتخابات دي، دا څه لوبه ده؟ نو دغسې شیان د هسته نه ولس غواړي، نه په دې کې ولس ګډون کوي او نه ولس په دغسې پرواسو چې په هغه کې شخصي تنظیمي او حزبي ګټې مطرح کېږي دغه د خوندي کېدو لپاره دغسې مصطلحاتو نه استفاده کېږي. دا نه ولس مني، نه ولس په دغسې ګډون کوي، ولس دغه سره پرېکړه کړی دی او دا د ولس ستونزې هوارولی شي. نو زموږ هیله په دې رابطه بیا دا ده چې د افغانستان شرایط به د ټاکنو لپاره څه وي؟ دغه شرایط چې اوس افغان حکومت یوه طرحه وړاندې کړې ده، وایي چې ملګري ملتونه او نړیوال بنسټونه به د دې څار کوي او یعنې یو نوې ډله به دغه ټاکنې ترسره کوي. نو که چېرته دغه مسایل چې تاسو یاد کړل په نظر کې ونیول سي، د هغو ټاکنو په اړه به مو نظر څه وي؟ یعنې ستاسې د شرایط د ټاکنو لپاره څه دي؟ زه رابطه یو ټکی بل زه هم غواړم. تاسو وایئ شرایط، کوم شرایط؟ آیا امریکا موږ تاسو ګورو نړۍ په مخ باندې تر ټولو ورته یو هغه لري چې دا لوی هېواد یو هلته خیرنۍ ټاکنې ترسره کېږي. موږ تاسو د امریکا انتخابات هم ولیدل چې اخري حمله په کانګرس باندې وه. داسې انتخابات دا مطلب دی. نو زه غواړم چې اصلا زموږ د هېواد په رابطه راځم دغه ټکي ته، زموږ د هېواد او د ولس په رابطه په نظر کې ونیول شي. دغه په رابطه باندې موږ کولی شو چې زموږ د هېواد ستونزې هوارې شي. اول دا چې زموږ د هېواد ځمکنۍ حقایقو ته نظر وشي. زموږ هېواد د نورو هېوادونو سره فرق لري. زموږ په هېواد کې 40 کلونو راهیسې جنجالونه دي، خصوصا د 60 کلونو راهیسې جنګونه دي، دلته پردي ټانګونه دي، پردي تیارې دي، پردي قوتونه پراته دي، جګړې دي او څه حالات تاسو ګوري په هر کور کې، په هر کلي کې. آیا دغه حالات دي؟ او بل هېواد سره چې 40 کلونو راهیسې د 50 کلونو 100 کلونو د آرامي ده، خلک آرام ژوند کوي، د دې سره پرتله کول دا معقول دي؟ دا اصلا معقوله خبره نه ده. موږ باید خپل هېواد ځمکنۍ حقایقو ته وګورو. دغه خبره کړې ده. خلک پوښتنه کوي تاسو څنګه شی غواړئ؟ موږ چې راشئ هغه جهاتونه چې داخل دي په دې رابطه په دې میز سره افغاني جهاتونو سره کینو، بحث وکړو چې ورونو زموږ دغه د هېواد حالات چې کوم دي د نورو هېوادونو سره فرق کوي. هغه کسان چې په بهرنیو هېوادونو کې دوی فکر کوي چې دلته هم دغسې حالات دي، حالات چې دلته فرق کوي. یو دا ټکی چې باید د هېواد ځمکني حالات په نظر کې ونیول شي، حقایقو ته فکر وشي. دا یو. دوهم دا چې په دې رابطه اراده شتون ولري، اخلاص شتون ولري، نه وي چې یو څوک د خپل بقا په قدرت کې د بقا دپاره د خپل قدرت لپاره یو طرحه راوړاندې کوي، یو داسې غیر معقوله خبره کوي چې هغه اصلا د ځمکنۍ حقایقو سره اړخ نه لګوي. هلته په ښکاره معلومیږي چې هغه د هغوی هدف دا دی چې خپل منافع وساتي او دغه دوام پیدا کړي. نو په دې اساس باندې بیا په نهایت کې مختصر شکل وایم چې 2 ټکي په نظر کې نیول دي افغانستان د ستونزې لپاره ډېر مهم دي. لومړی دا چې شخصي تنظیمي دا ګټې دا منافع یو اړخ کې ښودل شي، عام مصلحت د ولس مصلحت د هېواد مصلحت په نظر کې ونیول شي. دوهم دا چې ځمکنیو حقایقو ته وکتل شي. دا ضرور نه ده چې په ټوله دنیا کې موږ تاسو ګورو همدا اوس په ټوله دنیا کې انتخابات دي، په ډېرو هېوادونو کې انتخابات نشته. آیا د هغوی مشکل نه دی حل شوی؟ دا څه هغه ده چې موږ راخیستې ده چې انتخاباتو باندې خبره د ولس د وینو په قیمه، د ولس د دربدرۍ په قیمه، د ولس د هېواد د ګډوډۍ په قیمه دا به خامخا کړي. دا یو وسیله ده. راځئ په دې سوچ وکړو، په دې فکر وکړو کینو سره چې کومه لاره موږ د ولس لپاره زموږ د هېواد لپاره په ګټه ده، نو دغه لارې موږ وکولی شو چې خپل هدف ته ځان ورسوو. ډېره مننه ښاغلی نعیم چې زموږ په خپرونه کې